نو زه تاسو ته دا نصیحت کومه به حیثیت د ورور د یو دوست چې دومره دې ځان ستړی کړی دی او دومره راوتی نو چېرته حرام ونه ګټې ګورې هسې یو سړی ځان ستړی کی او اخرنۍ نتیجې دا راوځي چې دنیا هم تباه او آخرت هم تباه د ده په شان بدبخته تاسو بل څوک لیدلی دومره دې ځان ستړی کړی دی دومره منډه او کوشش کیې نو بیا خپلو بچو دپاره د ځان دپاره حلال به ګټې اگر کله جي دا خبره بعض عوام کې خو دا ګوره د بېدینۍ خبره ده ښه وی په حلالو پسې به حلال شي په حلالو پسې به حلال شي دا خبره غلطه ده کله چې تا حلال ګټل که نه او لږ دې ګټل ډېر دې په لاس نه راتلو رب العزت به درته په دې لږو کې برکت واچوي چېرته حرام ونه ګټې ګورې او بیا دا حرام د دې قصه ډېره اوږده ده هغه اوږده داسې ده چې دا حرام چې تا کوم وګټل دا یوازې په تا نه ده ولاړه خبره دا ته په بچو باندې خورې دا حرام چې کوم ته وګټل دا به ته په بچو باندې خورې دا حرام به ته په مور پلار خورې دا حرام به ته په ملګرو خورې په خپله یې خورې د بچو په وینه کې حرام تاویږي څنګه په دې باندې ته بچو له رزق الیږه او دی چې څه وخوري او څه وڅکي د هغې نه وینه جوړېږي ولې خپل بچي هغوی په حرامو عادت کې ډېر خلک راشي موږ ته دا وایي بچي بېدینه دي بچي زما بدعمله دي بچي زما خبره نه اوري کشران زما تابعداري نه کوي یوه وجه د هغې دا ده وجې نور هم ډېرې دي خو یوه پکې دا ده که چېرته حرام دي په کشرانو خورولی که نه نو بیا فریاد مه کوه دا ګناه ستا وه نو پیسې خیر دې لږې وګټئ خو څه وګټئ حلالې وګټئ او د حرامو نن سبا ډېرې طریقې راوتې دي ډېرې زیاتې طریقې دي د حرام ما سره وخت نشته چې زه هغه ذکر کړم خو زما دا نور درسونه چې کوم زه ریاض کې کومه هغه اورئ په توجه سره ما پکې ځای په ځای ذکر کړي دي مستقل په دې باندې درسونه هم شوي دي الحمدلله په دې بیانونه هم شوي دي نو د حرامو نه د سود نه نن سبا دا سود دا هم عام شوی دی د انډرپلیانې دا هم عامې شوي دي د دې نه ځان لرې ساتئ دغه شان د نشو تماشو نه ځان لرې ساتئ دغه شان د فحاشیانو نه ځان لرې ساتئ موږ راغلي دلته مسافري کوو او چې په دې مسافرۍ کې بیا یو سړی راولګي په حرامو کې اخته شي په فحاشۍ کې اخته شي رب العالمین د ده د مال نه برکت والي د ده د ژوند نه برکت والي د ده د وخت نه برکت والي ځان لرې ساتئ د فحاشیانو نه ځان لرې ساتئ د حرامو نه د الله د نافرمانۍ نه اسلام تا د مزدورۍ نه منع کوي بلکې اسلام خو دا وایي چې مزدوري کوه ځان له رزق ګټه خو اسلام تا ته دا وایي چې د شریعت په حدودو کې دننه ګټه د شریعت په حدودو کې دننه کوه خپل لمونځ اودس کوه خپل لمونځ اودس کوه او خپل اذکار خپله مزدوري خپل ځي ته واپس راځه او ښه د حیا او د عزت ژوند تېروه او داسې څه مه کوه چې یا پې ګناهګارېږي او داسې څه مه کوه چې ستا ملک ستا قوم ستا خلک ستا د لاسه وشرمېږي داسې څه مه کوه دلته ګوره د مسافرۍ کې یو مسله یي هر سړی ترجماني کوي د خپل قوم ترجماني کوي د خپل ملک نو اوس کله داسې وشي د یو سړي د لاسه بیا خلک ټول ملک ټول قوم ټول نسب ته ټول خاندان ته ګوته نیسي نو داسې څه مه کوئ چې د هغې د لاسه موږ بدنامېږو د هغې د لاسه خلک دا وایي چې مړه دا جاهلان دي دوی نه پوهېږي نه هغه څه کوئ چې موږ د هغې د لاسه په دنیا کې م عزتمند شو او موږ په آخرت کې م عزتمند شو دا ما یو څو نښې ذکر کړي د دې چې الله چاله توفیق ورکړي نو د هغې نښې دي ما صرف دا 5 شپږ ذکر کړي یعنې داسې که د قرآن او د حدیث نه راوباسې که نه نو ډېرې زیاتې دي بې شماره دي دا مختصر یو څو او اهمې تاسو ته ما بیان کړي الله رب العزت تی بیا موږ له توفیق راکړي دې سې راجمع کېدو الله رب العزت تی
د دعوت سینټر چې کوم دی الله دې هغوی له اجر ورکړي د سلیل چې کوم دعوت سینټر دی الله دې له اجر ورکړي او الله رب العزت چې د دې ملک د الله حفاظت وکړي او د دوی د الله حفاظت وکړي چې الحمدلله موږ پکې د الله دین بیانو موږ له موقع راکوي خوشحالیږي په دې باندې چې دا خلک راجمع شي او د الله دین واوري خپله خرچه پې کوي تا نه پیسه غواړي هم نه تا نه پې هېڅ هم نه غواړي خپله خرچه کوي که خیال هم کړی موږ چې ملک کې دیني پروګرامونه کوو نو بعض راپاسې آواز وکړي وایي د دې دپاره به چانده کوو ځکه چې یوازې خو نه کي دلته تا نه چا چانده نه ده غوښتلې چا راته نه دي ویلي چې یاره د دې پروګرام دپاره به دا ورکوي او هر څه د باندې په خپله لګوي خو تا ته دا وایي راشه د الله دین یو دوه خبرې واوره نو دا د دوی احسان دی زموږ سره نو الله دې د دې ملک حفاظت وکړي او الله دې زموږ د ملک هم حفاظت وکړي الله دې هلته هم امن او امان راولي څومره ملګري چې دلته راغلي دي او څومره چې دا بیان اوري او ویني الله دې په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي الله دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي الله دې زموږ مشکلات حل کړي الله رب العزت دې په چا چې قرضې دي الله دې هغه قرضې ختمې کړي په چا چې قرضې دي الله دې هغه قرضې ختمې کړي څوک چې بیمار دی الله دې ولې روغ صحت ورکړي بیمارانو له دې الله روغ صحت ورکړي او الله رب العزت دې دا مسافر په ډکو منګولو په خوشحالو سره خپلو کورونو ته واپس بوځي او الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي او زموږ دا دلته راجمع کېده دي د الله د جنت ته د تلو ذریعه وګرځي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې توبه وباسو او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هغه راضي کړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد